د ځوانانو ته دا خواست کوم چې ودرېږئ مضبوط شئ د سوچ وکئ محترمو زموږ نوجوان نسل خاص کر علما دلته ناست دي دلته چې کوم علما ناست دي ټول هغه علما دي چې ویل ناوندي هر سړی یې پیژني په سوشل میډیا باندې دوی ته درخواست کوو چې د الله خاطر وکړي دغې مسایلو ته لږ شاندمه ورکړي نوجوان نسل بل طرف ته روان دی هلکان بل طرف ته روان دي جنکۍ بل طرف ته روانې دي دین پرېږدي یو سړی دین پرېږدي هغه ستا په اعمالو باندې څه کوي د یو سړي عقیده خرابه ده هغه ستا اعمال څه کوي که ته ورته ووایې او که ونه دې خبرې ته زور ورکوي ایتیزم دی الحاد دی کمونیزم دی همدغه رنګې نور داسې مسایل دي چې دې ته زور ورکوي د خپلو خطبو یو مصدر یې وګرځوي انشاءالله ډېره فایده به وکړي خو نوجوان نسل دی که دا خراب شو دا مه وایې چې نن په بل باندې ده بس هغه خپل کار به کوي نه که چېرته مونږ داسې یو ترتیب جوړ کړو چې دغې ته دعوت ورکړو په دې نوجوانانو باندې کار وکړو نو زمونږ ترتیب او زمونږ امت به محفوظ وي او که چېرته په دغې طرف باندې لا نړو بیا به زمونږ نقصان وي او اخره کې دا خبره ذهن کې واچوئ محترمو یوت فورس چې دې ته ویلی کېږي د نوجوانو قافله د ځوانانو قافله باید هر نوجوان هر زلمه چې هغې ته ځوان ویلی کېږي هغه ځان یو تکړه ځوان د هغې نه ځان جوړ دفاع ته راوځي د علماو د قرآن او حدیث دفاع ته راوځي د مشایخو خدمت ته راوځي زمونږ اکثر خلک هغه دا خوښه ګڼي چې د هغوی علما دي ښه استقبال شي خو بیا د هغوی استقبال په طریقه باندې نه کوي الحمدلله نن مونږ ته الله مقرره کړې ده څومره هم ځوانان چې دلته ناست دي که د هرې ضلع سره تعلق ساتي نظم پیدا کوي منظم شئ که چېرته منظم نه شوئ تتر بتر نو همدغه شان هر سړی به تاسو باندې حمله کوي او ځان سره به مو اخلي نو محترمو دا یو د ځوانانو پلیټفارم دی یو تنظیم دی مونږ دا خبره کوو تنظیم مطلب څه دی د تنظیم مطلب دا دی نظم راجمع کېدل د تنظیم مطلب دا نه دی تنظیم پرستی بعضې خلک ډېر ښه خلک دي خو تنظیم یې د خلکو په ذهن کې داسې ګرځولی دی سمه بلا یې ترې جوړه کړې ده هلکه قرآن او حدیث ته که مونږ ګورو د دې نه بهترین تنظیم بل شته تنظیم په معنه د نظم باندې دی تنظیم په معنه د دې دی چې څنګه طرز عمل صحابه د رسول الله سره کړی دی د خپلو مشرانو سره یې کړی دی په کوم ترتیب سره هغوی کار کړی دی دې ته تنظیم ویلی کېږي مونږ تنظیم منو تنظیمیت نه منو مطلب دا دی تنظیم منو نظم منو اجتماع منو خو دا نه منو چې بیا مونږ تنظیم ته دعوت ورکوو قرآن او حدیث شاته او زمونږ تنظیم مخې ته زمونږ دپاره هر اهل حدیث هر سلفي صحیح العقیده دا مخکې دی مقدم دی تنظیم وروسته دی دا خبرې مخ محترمو دا یو تنظیم مونږ ته الله راکړی دی یو پلیټفارم دی ځوانانو ته دا خواست کوم چې ودرېږئ مضبوط شئ او دا خپل نظم اجتماع دا برابره کوي نو بیا به زمونږ باندې څوک حملې نشي کولی بیا به مونږ څوک نشي راښکلی او که چېرته خپل ترتیب مو برابر نه که هر سړی به مونږ باندې حمله کوي مونږ به همدغه شان مظلومی حال دا چې مونږ سره قرآن او حدیث ته صحیح لاره ده خو بیا هم مونږ شاته په هغې باندې شرمیږو نور خلک د هغې نه مخکې روان دي